د کابل په تاریخي کهفروشي کوڅه کې لا هم د ډېرو کورنیو روزي په همدې کپسونو کې بند الوتونکو پسې تړلې ده. له کورنیو بیا تر نړیوالو د افغانستان په اړه که څه هم یوازینۍ اندېښنې د بېوزلۍ لوړ ګراف او د خلکو لوږه ده، خو دې کوڅې ته لا هم د الوتونکو ګڼ شوقیان راځي او په زرګونه روپۍ لګوي تر څو د خپلې خوښې الوتونکي وپیري. دا هټیوال په اوسنیو شرایطو کې هم د خپلو تودو بازارونو کیسه کوي. الله شکر است، فعلا کاروبار خوب است. بله ها، مردم مال هم شوق دارن، کناری میگیرن، عقاب میگیرن. یا خو نرگس از جوره 400 است، ریحان جوره 1000 است. این چوشای توتی از 2000 افغانی شده است تا 50000. خدا را شکر 5000 6000 7000 برابری است دیگه. نرخونه دینو خیلی گزاره حال دی نرخونه. 390 تا جوړه ته 200 پورې جوړه دي توتیان دینو د ورځې زر 1500 2000 سودا کېږي، مخکې 3000 3000 سودا کېدله او شوقیان څه کم وتم پیدا کېږي راځي. په دې کوڅه کې له 15 ډولو زیات الوتونکي شته چې د ځینو بیې تر 50000 افغانۍ هم اوړي. د دې برخې کاروباریان چې ټول عمر یې د الوتونکو پیر او پلور ته ځانګړی کړی، د پلور لپاره د الوتونکو نسل هم په کورونو کې اخلي. کانری و گلسر و عالمگیره سر نفرشون میرم یه نسل گیری میشه، نمیخوانه نسل گیری میشه. دې کوڅې ته یوازې هغه پیرودونکي نه راځي چې غواړي الوتونکي وساتي او یا پرې ګټه وکړي. د افغانانو ترمنځ لا هم داسې باور شته چې ځینې ځانګړي الوتونکي د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي. بودانه مې اخیسته کورن ورپسې راغلی ګرم پلار مې وغوښتله هغه لکه چې یخني مخني کې ځان لپاره. د کابل کهفروشي دا کوڅه که څه هم د الوتونکو له اوازونو ډکه ده، خو د پلور بازار یې د جمعې په ورځ ځکه تود وي چې د کوڅې د باندې د پیر او پلور میله لګیږي. په افغاني ټولنه کې د الوتونکو ساتلو سره که له یو اړخه د ټولنې یوه برخه مخالفه ده او کله یې هم ناوړه عمل بولي، خو له بله اړخه د الوتونکو ساتل هیواد کې اوږده مخینه لري او له یو نسل څخه بل ته لیږدول کیږي.